جمعې په ورځ باندې ډیر درود شریف وای او احادیث مبارکو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما باندې څوک یو ځل درود وای نو د یو ځل درود ویلو سره د الله د طرف نه په د باندې لس رحمتونه را نازل شي چې څوک په ما یو ځل درود وای نو مونږ چې یوه پیره درود وایو نو د الله د طرف نه را باندې لس رحمتونه راوریږي د ژبې په درود شریف باندې لوندې ساتو او حدیث مبارک کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي الصلاة علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل گناهونه دسی ورانی لکه یخی او بچی ور مړ کوي خا دسی دا درود شریف د وجنه گناهونه ورانی کی خا درود شریف ډیر وای حضرت امام شاه ولی الله رحمت الله علیه دا ډیر لوی محدث تیر شوی دی وی ما او زما خاندان چې سمندلی دي نو دام د درود شریف په برکت مندلی دي ښه د جمعې په ورځ باندې او شپه باندې د درود شریف ویره ډیر کوي د ماشومانو باندې وای واړه واړه ماشومان بې ګناه ژبې بې ګناه سترګې نو دی باندې درود شریف وای چې دا درود د جمعې په ورځ باندې پیش کی دا میاشت چې کومه شروع د دې ته اسلامي میاشتو کې د ربیع الاول میاشت وای دی میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی هم دی او وفات شوی هم دی ښه پیدا شوی دی میاشت کې دی وفات شوی دا 12 ربیع الاول چې یادیږي لکه پرون 12 ربیع الاول نمونږ ټول وایو 12 ربیع الاول باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی نه په 12 ربیع الاول باندې وفات یقیني دی او پیدایش یقیني نه دی ښه په 12 باندې په 12 ربیع الاول باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات یقیني دی چې په 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام وفات شوی دی او پیدایش په 12 ربیع الاول یقیني نه دی هغې کې ورځې مختلفې دي په هر صورت دا د ربیع الاول میاشت دی کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت او د صورت ذکر وشي نو دا لویه خبره ده چې الله مونږ باندې لوی احسان کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد زه پیغمبرم او آدم علیه السلام لا د روح او د جسد په منځ کې آدم علیه السلام لا نو پیدا شوی چې نبی علیه السلام فرمای زه پیغمبرم ځکه خو نبی علیه السلام اول النبیین دی او آخر النبیین هم دی هغې وخت کې زه پیغمبرم چې آدم علیه السلام لا پیدا شوی نو آدم علیہ السلام چې پیدا شو عرش ته وکتل نو په عرش لیکلیو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول لا اله الا الله محمد رسول الله په عرش لیکل شوی چې ستا اولاد کې یو پیغمبر را روان دی چې نوم به محمدي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو نسبتو یوی د نسب نسبتو چې محمد ابن عبد الله محمد زوی د عبد الله دای نسبی تعارف او دای نسبی حیثیت او یو نومیو محمد رسول الله دای اغا نسبی تعارف او دای د بعثت او د الله د طرف نه چې رسول را لېږلی شي او دای د هغې پهلو د چې محمد رسول الله محمد